بنا قرار دے شنکوي ستار دے تن تنا وطن سلامونه نیکی هیلې احترامات ډیرو دوستانو پوښتنه کړې ده تن تنا وطن په دې سرود کې څه معنا ورکوي دا د پیر محمد کاروان صاحب شاعري ده او تاسو به دا مصري اورېدلې وي زړه مې ناقرار دی شرنګ کوي ستار دی تن تنا وطنه په اصل کې تن تنا د موسیقي د زمزمې کلمې دي لکه یو سړی چې اکړ وي تنې تنها وي او یوازې یو ځای ناست وي او له ځان سره دا نغمه زمزمه کوي لکه نه 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 لا 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 داسې ډېرې کلمې دي چې په پښتو ادب کې یعنې پښتو شاعري کې دا ډېرې اهم رول لري دلته مقصد دا دی چې یو مهاجر زړه دی له وطنه لرې دی بهر په بل بیل وطن کې دی او دی خپل وطن یادوي او تنې تنها ناست دی اکړ ناست دی او دی له ځان سره دا زمزمه کوي تن تنا وطنه زړه مې ناقرار دی شرنګ کوي ستار دی تن تنا وطنه نو هغه مهاجر زړه چې دی هغه تنې تنها دی او د خپل وطن دپاره ناقراره دی زړه چې دی د دستار غوندې شړنګا کوي تن تنا وطن د پښتو اصطلاح ده چې په پښتنه کلتور کې خوشحالي مستی او خوشي څرګنده کوي او دا په اصل کې د موسیقي او د ډول غږ او نغمه هم ګڼل کېږي که زه نور د دې په اړه درته وایم تن تنا وطن د هندي اصطلاح ده چې معنا دا ورکوي چې وطن ته دې ژوندی یې وطن ته دې آباد یې یعنې د هند خلک له خپل وطن سره د وفادارۍ اظهار کوي او دا عبارت چې دی دا په د ملي پیښو او غونډو کې زیاته کارول کېږي وسلام ډېره مننه